بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تاسو په معادلو کې د دویمه درجې یو مجهوله معادلې حل صحیح ده. د دویمه درجې یو مجهوله معادلې کاملی بڼه حل معادلو حل د تکمیل مربع په واسطه. دلته خو ورته متوجه اوسئ، صحیح ده. زه تاسو ته مثال کې واضح کوم. دا اوس موږ ته مثال راکړی ده وای x مربع منفي لس x منفي 3. دا بل شکل ته زاړو ما چې تر څو هغه مثال هم تاسو ور باندې پوه شئ. 2x مربع منفي شل x منفي شپږ مساوي کېږي 0 سره. ګوره تکمیلي مربع چې تاسو حل کوئ، د هغې نکات دي. دغه نکات به تاسو در سره یاد وي. اول یعنی ا به مساوي له یو سره کوئ، ا به مساوي د یو سره کوئ. یعنی اوس دلته ا د څو سره مساوي ده؟ آفرین ا د 2 سره مساوي ده. نو ټوله معادله د ا په ذریعه باندې ویشو. خپله به ا مساوي د یو سره سي، ځکه په 2 باندې ویشو نو 2 په 2 ویشه څو راځي؟ یو. اوس دغه ته به ښه متوجه اوسئ. 2x مربع منفي شل x منفي شپږ مساوي د 0 سره. اوس راځو دواړه خواوې ویشو په 2 باندې، یعنی مطلب ټول حدونه په 2 باندې ویشو. دا هم په 2 ویشو، دا هم په 2 ویشو، دا هم په 2 ویشو، دا هم په 2 ویشو. اوس راځو دغه سره ختم شي. x مربع پاتې شي منفي شل چې په 2 ویشو لس x پاتې شي منفي شپږ چې په 2 ویشو 3 صفر چې په 2 ویشو 0. شما هم په سوال کې په نسوال x مربع منفي لس x او منفي 3 مساوي کېږي 0 سره. دا یو خبره به تاسو سره په یاد وي. دغه تکمیل مربع کې به همیشه د a به مساوي د 0 سره کوي. صحیح ده. اوس راځو دوهمې نقطې ته. ا په مساوي له یو سره او د یو سره به مساوي کوي، یعنی د یو سره مساوي سو ضریب یو ده. اوس چې کوو b په 2 باندې ویشو، بیا یې چې کوو مربع کوو. صحیح ده. په معادله کې جمع او منفي کوو. هم به جمع کوي هم به منفي کوي. مطلب د دې چې بیا عدد د په 2 به ویشي، بیا به مربع کوي. په معادله کې به جمع کې منفي به کوي. اوس دلته بیا عدد څو ده؟ لس ده. نو لس وګوره په 2 ویشه څو راځي؟ 5 چې شي کا مربع کا. نو اوس په دغه معادله کې چې شي کا دواړه یغه خواته هم جمع کا هم منفي کا. لکه څنګه x مربع منفي لس x په پوسوله کې په نسوله بیا شي جمع 5 مربع منفي 5 مربع منفي 3 مساوي کېږي 0 سره. په پوسوله کې په نسوله لس x دواري به لیکو. یو لري خواته ساده څنګه تقسیم پر 2 5 مربع به دواري د معادله کې لیکو لس x او هغه خو بلیکو یو سره موږ کار نه ستاسو معادله نه نسو لري کولای. دا چې شو کې د حل لپاره یو لار ورته ګورو. صحیح ده. په پوه سواله کې په پوه نه سواله په پوه نه سواله لکه
ښه اوس څه شی کوو ښه دا څه دي دغه اول کوشش کوئ دا مثبت عادت څه ده داسې کوم دی نیمایي په دوه باندې دې وویشو مربع دې کوي هغې کې اول جمع کوئ بیا یې منفي لیکئ تر څو تاسو ته اسانه سي نور مشکل نشته نو اوس دا څه ده دا دغه نه یو مطابقت لاسته راځي چې شي لاسته راځي مطابقت اول حد یعنی اکس ده علامه د دویم حد د منفي یعنی د اکس څه ده بي چې کوم علامه یې هغه برخلي او بل دا کوم دی ور جمع کړی دا عدد راواخله چې شي کا مربع په پوس ولې کو پوینټس ولې اول حد راواخله اکس علامه د بي دی عدد راواخله او دا کوم د سی ور جمع کړه دا نیمایي د مربع د ور جمع کړي دغه عدد راواخله مربع مراخله یوازینه عدد راواخله ټول مربع کا پاتې چې شي منفي 15 سی مربع کو څو راځي 25 آفرین 25 منفي 3 مساوي کېږي د 0 سره اکس مربع منفي 15 ټول مربع دا دواړه هم علامه دي دواړو علامونه یو علامه 25 او 3 28 واضح سوال خبر اوس چې کو اسماعیل اکس منفي 15 ټول مربع دا 28 په دغه خاطر واړو نو څو به مثبت 28 دا به 28 په دې خو پوه شولئ اوس چې کو دواړه خواته مربع جذر نیسو چې کو دواړه خواته مربع جذر نیسو صحیح ده موږ د اکس قیمت پیدا کوو دواړو خواته مربع جذر نیسو نو دلته ښه ورته متوجه اوسئ دا خواته هم مربع جذر څه دغه خواته هم مربع جذر څه صحیح ده اوس دغه مربع د مربع جذر سره ختمیږي پاتې چې شي څه پاتې اکس منفي 15 او هغه خواته مثبت منفي سي جذر نوزي مثبت منفي علامه لري 28 یعنی جذر دوه علامه لري لندس اوس رجوع دغه 15 یو خواته وراړو چې شکو 15 یو خواته وراړو آفرین اکس مساوي کیږي نه خواته به مثبت 15 سي کنه خو دوه علامه مثبت منفي 28 مربع جذر واضح سره خبر کنم ها اوس رجوع دلته ښه متوجه اوسئ دا دوه علامې چې دي نو دوه اکسونه دي یو څه دا اکس مثبت 28 تر مربع جذر لاندې اکس 2 څه دا اکس 2 15 منفي 28 تر مربع جذر لاندې په پوه سره کنه اوس به چې وکړي د 28 مربع جذر پیدا کوي څو ها 28 مربع جذر که پیدا نه کوي مشکل نشته خو خیر زه ته پیدا کوم چې تر څو تاسو نهایي جواب تاسو ته په لاس درکړي ګوره مربع جذر دی 28 نو دا 15.3 تقریبا 15.3 نو ګوره دلته زه درته لیکم د 28 مربع جذر تقریبا 15.3 واضح سوال خبر اوس اکس یو قیمت سے پیدا کړي 15 مثبت 15.3 نو اکس یو با مساوي سي لس اشاریه 3 صحیح څه دلته اوس وګوره اکس 2 په مساوي سي 15 منفي 15.3 15 نه سي 15 لاړ سي 0 نو 0.3 البته علامه به د لوی عدد لیکل کېږي ځکه منفي 15.3 څو ده لوی ده نو دغه اکس بس په پوه سره کې پوه نه سولئ اکس مربع لیکل مه کوئ اکس مربع مثبت 2 اکس او منفي 3 مساوي کېږي 0 سره ښه متوجه اوسئ دا بي ده بي موږ تاسو اول خو څه دا ا به مساوي دی یو سره کوه خو ته مساوي یو نو بي رخلو بي دا وګوره دوه دا په دوه باندې ویشو څو بسي یو صحیح ده یو بچی شي کوم مربع دا مربع ته ور جمع کوم وګوره 2 اکس وګوره یو مربع ور جمع کوو بیا یو مربع تکمو او منفي 3 مساوي کېږي 0 سره په پوه سره کې کوو نه سواله هم جمع که هم منفي که اکس ها
اوس به څه شي وکړو ښه متوجه اوسئ د دغه اکس د دویم علامه او یو دا راخلو اکس مثبت یو ټول مربع په پوه سولی که پوه نه سولی ټول مربع او پاتې چې شي منفي یو څه مربع کو یو څه مربع کو یو او منفي درې شپېته مساوي کېږي صفر سره اکس مثبت یو ټول مربع دواړه هم علامه دي چې شي دي هم علامه دي دواړو علامونه چې شي کوو یوه علامه راخلو نو منفي دواړه جمع کوو څلور شپېته مساوي کېږي صفر سره واضحه سوله خبر اوس دا څلور شپېته دغه خواته اړو صحیح ده نو اکس مثبت یو ټول مربع مساوي کېږي څلور شپېته اوس دویم چې شي کوو موږ تاسو آفرین جذر د دې په خاطر راخلو چې مربع ختمه کوو ها نو دا یې جذر دلته هم جذر دلته هم جذر صحیح ده نو اوس به څه شی وکړو دغه جذر د جذر مربع په واسطه ختمیږي صحیح ده نو اوس پاتې چې شي اکس مثبت یو مساوي کېږي د څلور شپېته جذر څو ده اته صحیح ده آفرین انشاءالله سي مثبت منفي اته آفرین انشاءالله سي اوس دغه څه شی کوو دغه دا یو اوس هغه خواته وراړو نو اکس مساوي ده منفي یو ځکه مثبت وکنه منفي یو مثبت منفي اته نو دا څه شي کوي اکس مساوي کېږي منفي یو مثبت منفي اته سره نو اوس دوه هغه ته جوړیږي صحیح ده دوه قیمتونه اکس یو څه ده اکس یو منفي یو د دغو دواړو مثبت او منفي نه یو مثبت ورسره راواخله او دلته اکس دوه څه ده اکس دوه منفي یو اته ورسره راواخله بلکې منفي اته صحیح ده نو اکس یو څه ده دا مختلفه العلامه دي چې شي دي مختلفه د لوی عدد علامه په ولیکي د اتو نه یو کم کو ځکه منفي کوي بیا به وسی نو دا یو بل څه ده اکس دوا مساوي کېږي دواړه هم علامه دي یوه علامه عددونه جمع کوو اته او یو نهه دا بس صحیح ده ها د دویمه درجه یو مجهوله معادلو حل د محمد بن موسی فرمول په واسطه ها د محمد بن موسی فرمول په دغه ډول باندې د اکس یو او دوه مساوي کېږي صحیح ده منفي بي مثبت منفي بی مربع منفي څلور اے سی ټول تر مربع جذر لاندې پر دوه اے سره دوه اے دا د محمد بن موسی چې شي فرمول سره صحیح ده ها عمومي شکل دغه معادله په تاسو ته معلوم ده چې اے ایکس مربع جمع بی ایکس جمع سی مساوي کېږي صفر سره نو په دغه فارمول کې چې تاسو وینئ په دغه فارمول کې تاسو وینئ ا دغه ده او بل دغه ده صحیح ده د ا قیمت به دلته وضع کوئ بي به یو وارې دلته وضع کوئ بیا به څه شی کوئ دلته وضع کېږي همدارنګه سی یوازې دلته وضع کېږي نور خو ثابت دي جمع کول منفي کول تقسیم او ضرب دا خو باید تاسو زده وي په پوه سولی کې پوه نه سولی ها اوس راځو یو ډکه مثال په دغه کې حل کوو صحیح ده دوا اکس مربع مثبت و اکس منفي ولس مساوي کېږي صفر سره ها ما ته ووایه ا په دې کې څو ده دوه بي څو ده و سی څو ده البته ګوره منفي علامه به سره خلک مثبت روان اخلي مشکل نشته
په پوه شولئ اوس د محمد بن موسی فارمول ورته ولیکئ 81 او 2 مساوي کیږي منفي بي مثبت منفي ها مخکې د دې نه چې محمد بن موسی فارمول باندې نور بحث وکړو دلته وګورئ دا مثال حل کو تاسو باید یو شی زده کړئ 3 نقطې باید تاسو مخکې ورته زده وي صحیح ده هغه 3 نقطې په دغه ډول باندې دي اول دلتا سره دلتا مساوي کیږي بی مربع منفي 4 ا سی سره صحیح ده اول که چېرته دلتا لوی وي له صفر څخه صحیح ده معادله دوه حلونه لري په پوه شولئ که پوه نه شولئ دوهم که چېرته دلتا مساوي له صفر سره څه معادله یو حل لري مطلب دواړه به مساوي وي او دریم که چېرته دلتا کوچنی څه له صفر څخه معادله په حقیقي عددونو کې حل نه لري صحیح ده خو په موهومي عددونو یعنی مطلب موهومي مختلط عددونو کې څه شي کې حل لري په پوه سره کې ورکو نه سوالای نو دا درې مهمه نکتې دي دا باید تاسو زده وي که چېرته دلتا لوی له صفر څخه څه نو سره زو اول د دې دلتا مطالعه کوو چې شي کوو دلتا مطالعه کوو خدا به زه صفا کوو ها وخت څه وخت وخت بیا نسخه مخکنګوي صحیح ده خیر که زدم نسه سبا ته بیا په دغه کې کار وکړو مشکل نشته ګوره دلتا مطالعه کوو دلتا مساوي کیږي بي څو ده بي دا به سی و مربع منفي 4 ضرب د ا څو ده 2 ده او منفي 11 دلتا مساوي کیږي واره و نه څلويخ منفي په منفي کې مثبت صحیح ده مثبت 4 واره 2 8 واره 8 نو دا بسی 9 څلويخت او 8 نو دا بسی و صحیح ده یو حاصل دا بسی 15 او دا بسی یو سره و دیر سو راغی یو سره و دیر سره ځي که نه خو یو سره و دیر سره راځي و چې مربع کو 9 څلويخت صحیح ها بالکل صحیح ده اوس رزو دلته خو متوجه اوسئ دا 81 او 2 مساوي کیږي منفي بي مثبت منفي بي مربع منفي 4 اي سي ګوره که چېرته دغه عدد اوس وګوره دغه عدد دلتا د صفر نه لوی راغی ولې د صفر نه لوی راغی مثبت عدد ده مثبت عدد چې راغی بیا یې حل کوئ که منفي عدد راغی بیا یې مه حل کوئ بس حقیقي عددونو کې حل نه لري صحیح که چېرته مساوي د صفر سره راغی بیا هم حل یې کوئ صحیح ده یو حل لري اوس رزو 2 81 او 2 مساوي کیږي منفي بي څو ده و بیا مثبت منفي دغه ټولو نه څه ده د دغه ټولو نه خو متوجه اوسئ د دغه ټولو نه څه ده د دغه نه دا یعنې موږ تاسو پیدا کړی دی دغه خو دا دلته حل کړه که نه صحیح ده نو دا 110 په لاس راکړی ده نو ومې لیکئ 110 ضرورت نشته چې بیا کومه سوال وږدېږي 2 ضرب دی 2 81 او 2 مساوي کیږي منفي 9
مثبت منفي صحیح ده یو سل او دیرشو مربع جذر به وګورو یو سل او دیرشو مربع جذر 11.9 ده څو ده 11.9 آفرین شاباسي 11.9 تقسیم پر 100 2 واره 2 څلور اکس یو او 2 مساوي کیږي دا به اوس اکس یو دا د سکو ښه دوا هغه ته لاس درولو اکس یو با مساوي سی منفي و مثبت 11.9 پر څلور واضح سواله خبر اکس 2 بس دا اکس 2 مساوي کیږي منفي و منفي به تیر واخلو منفي 11.9 تقسیم پر 100 څلور ها اوس دلته رځو دا دواړه مختلف علامات دي مثبت عدد برا واخلو دی ولا سناسي ولارسي څلور اشاریه پر څلور صحیح ده اوس څلور اشاریه موږ تاسو څلور اشاریه تقسیمو په څلور باندې نو 1.2 سورغی نو اکس یو مساوي سی 1.2 سره په پوه سره کې په نسبت ها اوس رزو نه بلتا دواړه هم علامه دی یو علامه تر خلو نو دا بسی 8.9 تقسیم پر 100 سالو ها منفي علامه لیکو منفي 8 اوس په 100 باندې وی شو په څلورو باندې یعنی 8.9 تقسیم څلور نو دا څلور اشاریه څو تقریبا ها دا بولی کم اکس 2 مساوي کیږي څلور اشاریه خو علامه به چې شي منفي وي ځکه دا به منفي علامه ده په کوم سوال کې په نسوله